بلوچستان په ایالت کې د غازي امان الله خان د عالي لیسې د مدیر ښاغلي ظاهر پښتون صاحب د نوي کمپ سالارانو د مشکلاتو نظر اورو. لومړی تاسو ځان راته معرفي کړئ. زما نوم ظاهر پښتون دی. زه په نوي کمپ سالارانو کې د یو افغان کډوال په توګه ژوند شپې او ورځې سبا کوو، او دلته د افغان کډوالو دپاره د یو مدني فعال په حیث باندې خپله کومې هڅې چې دي هغه د افغان کډوالو د ستونزو په هواري کې د دغه دپاره مبارزه کوو، او د هغه تر څنګ کوم چې زموږ په نوي سالارانو کې د غازي امان الله خان عالي لیسه ده، د هغې د مدیر په حیث باندې 33 یا 34 کالو څخه موږ چې کوم کډوال دلته راغلي یو، دا خپله د کډوالۍ لفظ چې دی هغه ستونزه ده. نو کډوال هغه چاته ویل کېږي چې هغه خپل کور، کلی، وطن او خپل علاقه پرېښي، هغه بل وطن، بل علاقې ته ورغلی او ژوند چې کوم دی هغه یې د صفره څخه شروع کړی. نو زموږ دا خپله ژوند چې دی هغه ستونزه ده. ستونزې دلته زیاتې دي. کوم چې دا وخت موږ په نوي سالارانو کې میشت یو، دلته یونیسیار زموږ سره پر 3 پروجیکټو کار کوي. یو ایجوکیشن دی، تعلیم، دویم صحت یا روغتیا، دریم واټر یا اوبه دي، چې په دغه 3 پروجیکټو کې تقریبا در 2014 پورې څه ناڅه زموږ سره یونیسیار مدد کوي. خو یوازې ایجوکیشن دی چې تر دا اوسه پورې زموږ سره د اول کلاس تر 8م کلاس پورې کومک کوي، د سټیشنري په حواله باندې، د استادانو د سالري یا تنخوا په اړوند باندې، او دارنګه د کتابو په اړوند باندې د اول ټولګي څخه تر 8م ټولګي پورې. په سلو کې 50% هم نه حاصلېږي، زده کوونکي نشي حاصلولی. د یونیسیار تر چتر لاندې چې زه خپله د یو لیسې د مدیر په حیث که دغه ټکي ته اشاره وکړم، زما په سلو کې 80% زده کوونکي دا وخت نن د جون د 2020 کال د سپټمبر د میاشتې 26 تاریخ دی، نن زما زده کوونکي زموږ د کمپ سره جوخت کوم د چمن او کوټې لویه لار چې ده د دې وسیټ ته په بټیانو کې خښتې وي. دا د یونیسیار تر چتر لاندې سپورټر یې څوک د یونیسیار دی. موږ بار بار دا د عالمي میډیا سره ما دا خبرې کړي دي، ما راویستي دي، ما د انټرنیشنل میډیا راویستي ده، ټول ریپورټونه یې زما سره د ویډیو په شکل باندې د ټول سره ننغسته، مګر در اوسه پورې یونیسیار په دې ونه توانېدل، نه یوه خیریه اداره په دې ونه توانېدله چې زموږ د دغو ماشومانو د مستقبل دپاره کار وکړي. او بل زموږ چې دغه 10% چې کوم زده کوونکي پاتې سو چې هغه د 12مې سیمې څخه فارغېږي، د هغو تعلیم بیرته په زیرو کې ضرب دی. وجه څه ده؟ وجه دلته غربت دی. غربت څنګه غربت دی؟ دی په بټۍ کې کار کوي، د سهار د خوا په ماپښین د خوا څخه خپل سبکونه وایي. د دوی دپاره چې د 12م ټولګي څخه پخوا یوازې د معلمۍ کوم هغه دغه چې ورکول کېدل کوټه هغه هم ختمه شوله. اوس پخوا 15 به د کاله معلمین موږ سلیکټول پوه شولې چې معلمین ودرېږي.